د پښتو نیوز چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر ښه راغلاست نن ورځې تازه او مهم خبر ته په سر کې یادونه کیږي که چیرې تاسې زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ د تازه او مهم خبرو لپاره در سره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ استرالیا سره د لوبو لغوه کېدو پر سر د امرالله صالح او محمد نبي ناندرۍ د افغانستان د مخکني ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هغه څرګندونې ناندریزې شوي چې د استرالیا لخوا یې له افغان لوبډلې سره د لوبو لغوه کول یوه معنا لرونکی حرکت بللی دی ښاغلي صالح پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان خلک د کرکټ لوبډلې پر هغې موسکا حیران شول چې دوی د ترهګرو ډلې له مشر او حقاني شبکې رهبر سره ډوډۍ خوړله او عکسونه یې ورسره اخیستل خو د ښځو پر زده کړو د بندیز په ګډون پر بېعدالتیو پټه خوله پاتې شول نو له همدې امله د استرالیا له خوا د افغانستان د کرکټ پر لوبډلې بندیز او محرومیت یو معنا لرونکی حرکت دی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر غړو په 13 سپتمبر کې د طالبانو کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقاني سره ګډ عکس اخیستی و خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي او مخکني لوبډل مشر محمد نبي د ښاغلي صالح د څرګندونو په غبرګون توند غبرګون ښوولی دی محمد نبي د ښاغلي صالح د ټویټ په ځواب کې لیکلي قدرمن صالح ستاسو دغه ټویټ زه حیران کړم هیڅوک د افغان لوبغاړو وطن دوستۍ او ژمنتیا تر پوښتنې لاندې نشي راوستلی موږ اوس هم تر ملي بیرغ او ملي سرود لاندې لوبیږو او د نړۍ په کونج کونج کې د خپل هیواد د ریښتینو ارزښتونو استازیتوب کوو وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول بهر کې د افغانستان د کرکټ د ټولو لوبو په پیل کې د افغانستان ملي سرود غږول شوی او د افغانستان درې رنګه بیرغ هم د دغه هیواد د ملي سمبول په ډول وړاندې شوی دی خو په کور دننه اجازه نه ورکول کیږي د کرکټ دغه افغان ستوری دا رنګه لیکلي فکر مو وي چې په ملت د تیریدونکي ناورین له امل ستاسو د دورې ناسمې پریکړې او فاسد سیستم دی د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزي هم د استرالیا کرکټ بورډ پر پریکړې خواشیني ښولې دا پریکړه په ځانګړي ډول هغو ننګونو ته په پام سره چې افغان ولس ورسره مخ دی خواشینونکې ده موږ د کرکټ په ملي لوبډلې او خپلو ټولو ځوانانو لوبغاړو ویاړ ټاکل شوي وه چې د افغانستان او استرالیا د نارینه ټیمونو لوبغاړي مارچ میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې په دریو یو ورځنیو لوبو کې سره مخامخ شي خو د استرالیا کرکټ بورډ ویلي دغه لوبې یې ځکه لغوه کړي چې طالبانو افغانستان کې د نورو بندیزونو ترڅنګ د لوبو په برخه کې هم پر ښځو محدودیتونه لګولي دي دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر تر بیا ښه وخت